چې ستړی شوم که نور مې څومره کنځئ نور به مې څومره یو سره نوکري وکړو هغه مې بیا ښه ذلیله کړي. ملګرو د شاسوار ښځه هم میډیا ته راغله او په میډیا باندې د شاسوار یعنی خپل خاوند په اړه باندې ټول هغه رازونه ښکاره کړل چې نن سبا شاسوار ولې داسې ګډې وډې وایي او هغه ولې او څنګه د دین لاره پرېښوده او یو ځل بیا سندرو ته راغی. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا باندې د شاسوار په اړه باندې ګرم بحثونه روان دي او هغه هم د دې په خاطر باندې شاسوار یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده او رسما اعلان وکړ چې له دې نه وروسته به زه نورې سندرې وایم. د شاسوار دغه تازه اعلان په سوشل میډیا باندې خلک ډیر زیات په غوسه کړي دي او خلک وایي چې شاسوار له دین څخه یو غپ جوړ کړی دی. خو اوس د شاسوار ښځه تازه په میډیا راغلې ده او د خپل خاوند د موجوده حالت په اړه باندې له میډیا سره خپلې خبرې کړې دي. د شاسوار ښځه وایي چې زما خاوند له ډېرې مودې راهیسې په ذهني تکلیف کې دی او وایي چې د هغه ذهني توازن ښه نه دی، په ډېرو ځایونو کې هټ شوی دی، نو ځکه همغه غوسه او سوچ فکر د دماغ ور خراب کړي دي. د شاسوار ښځه وایي چې دې نه مخکې هم څو ځلې دغه مختلف قسمه فیصلې کړي دي چې د دغه فیصلو سره زما په شمول د کورنۍ او د ماماګان رحیم شاه او شاس خان هم ورسره مخالف وو. د شاسوار ښځه وایي چې کله نه هم زما خاوند په ټیک ټاک راغلی دی نو د ده څخه هر څه خطا شوي دي. دی اوس هغسې دین ته توجه نه کوي لکه څنګه چې مخته کړی و او اوس چې هم کومه فیصله کړې ده د دې فیصلې سره موږ خلاف یو. ملګرو د شاسوار د ښځې د دغو خبرو نه دا معلومیږي چې دا هر څه د دې ټیک ټاک د لاسه، لکه څنګه چې نن سبا زموږ او ستاسو په پښتنه معاشره کې د سړو په شمور جنکیو هم ټیک ټاکونو ته مخه کړې ده، نو د دغو ټیک ټاکونو په وجه باندې ډیر زیات طلاقونه وشو، ډیر زیات مړي وشو او ډیر زیات ناروا کارونه وشو. ملګرو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.